دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کوکنارو حاصل ته رسېدلي کروندې دي چې د حاصل ټولولو ته یې د ګوتو په شمېر ورځې پاته دي. د دې کوکنارو کروندګر پر داسې مهال د تریاکو حاصل ته ورځې شماري چې د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کوکنارو د کښت د مخنیوي فرمان ورکړ. د طالبانو د مشرتابه دې پرېکړې یو شمېر بزګران اندېښمن کړي دي. سید ولی چې په خپله تجربه مځکه یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل ګمان نه کوي چې د طالبانو حکومت به د کوکنارو په بندولو وتوانیږي. بل څه نشته نو خو دا د وچکلۍ دی د شپې پر واله روان یې په 4 ساعته 15 ساعته کې یو وخت خو به موږ نسو راوستلی باران نشته وچکلي ده نو خو موږ ګزاره په دغه تاریاکو کې د 10 کاله کېږي موږ په دغه تاریاکو ګزاره دغه بل حکومت هم نه پرېښولو بیا به د وایو پر پاشلې خو شاسته نه په څنګې پر موږ راوستې موږ د تاریاکو څخه لاس نو اخیستی نه مو پرېښولی څه په خاطر د دغه چې زموږ د عیال ډوډۍ په بل شي نه موجودېدله دا زموږ جامه و لاندې دا په بل شي نه موجودېدل بیا دغه تاریاکو ماسې وه. کروندګر وایي کوکنار له مجبورې یې کري ځکه مځکې یې کمې دي کافي اوبه نه لري او د نورو فصلونو په کرلو نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. وایي که د طالبانو حکومت پر کوکنارو بندیز لګوي باید له کروندګرو سره د بدیل په موندلو کې مرسته وکړي څو دوی وکړای سي د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. چې موږ ته بدیل را نه کړي موږ ته دغه تاریاکو دپه را نه کړي دا په هغه شی چې د غونې روپۍ جوړوي نه د هغسې حاصل کوي نه لکه د تاریاک چې کوي مانه یو جریب مځکه 15 منه تاریاک یا 4 منه تاریاک کوي خو 2 خروره غنم بلا نه کوي غنم 15,000 جوړوي تاریاک ترې 4 لکه جوړوي نو په دغه د تاریاکو په بدیل کښت موږ غواړو داسې کښت غواړو چې د تاریاکو دپه دا رقم دپه وکړي چې مقصد هغه موږ ته د غونې روپۍ جوړې کړي لکه تاریاک چې جوړوي. طالبانو مخکې له دې چې د کوکنارو پر کار د ناڅاپي بندیز اعلان وکړي ویلي وه تر هغو چې کروندګرو ته یې د کوکنارو بدیل نه وي پیدا کړي د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. خو د طالبانو سرپرستو حکومت د یکشنبې په ورځ په دې غونډه کې اعلان وکړ چې نور د کوکنارو کښت منع دی. د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان له صدور وروسته په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت په مطلقه توګه باندې منع شوی دی. له دې وروسته هیڅوک نشي کولی چې دغه بوټی وکري. د طالبانو د مشر د فرمان څخه تقریبا یوه اونۍ تیریږي خو پر دې مځکو تر اوسه پورې د کوکنارو له ګلانو ډک بوټي ولاړ دي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې پر ارزګان ولایت واکمن طالبان به د خپل رهبر دا فرمان چې په ارزګان ولایت کې لا هم د کوکنارو څخه حاصل نه دی ټول سوی عملي کړي او که نه.